یو وخت و په 1950 کال کې د برازیل ساو پاولو ښار کې ډېر غریبانان خلک اوسېدل او کورونه یې ساده او کچه وو. هلته یو کوچني هلک ژوند کوو، نوم یې ډیکو و. ډیکو یو عاجز او هوښیار هلک و. هغه د خپل پلار ډونډینو او مور سیلیش سره په یو کوچني ښار کې اوسېده. دوی دومره غریب و چې د خوراک اخیستو پیسې هم ورسره نه وې. ډیکو به د خپلو ملګرو سره په لار او کوڅو کې فوټبال کوو، خو دوی د فوټبال په ځای د زړو کپړو نه فوټبال جوړ کړی و او په هغه به یې فوټبال گیم کوو. ډیکو د فوټبال گیم ډېر خوښ و. هغه به هره ورځ د خپلو ملګرو سره په کچه کوڅو کې لوبه کوله. د هغه پلار ډونډینو پخوا یو فوټبالر و. هغه به ډېره ښه لوبه کوله، خو یوه ورځ د هغه پښه زخمي شوه او هغه نور فوټبال نشو کولی. اوس ډونډینو په یو هسپتال کې د صفایي کار کوي. هغه هره ورځ هسپتال ته ځي او د کور د خوراک لپاره پیسې ګټي. ډونډینو به ډیکو ته د فوټبال په اړه کیسې کولې او ډیکو به ډېرې په خوند د هغه کیسې اورېدې. هغه فکر کاوه چې یوه ورځ به هغه هم یو لوی فوټبالر شي، خو ډیکو مور سیلیشت نه غوښتل چې ډیکو فوټبال وکړي. هغه وېرېدلې وه چې ډیکو به زخمي شي لکه د هغه پلار. سیلیشت غوښتل چې ډیکو کار وکړي او د کور لپاره پیسې راوړي. هغې به ویل ډیکو فوټبال د غریبانو لپاره نه دی، ته به کار وکړې او پیسې به وګټې. ډیکو به د خپلې مور خبرې اورېدې، خو زړه یې تل فوټبال سره و. په 1950 کال کې برازیل کې د فوټبال ورلډ کپ لوبه شروع وه. دا لوبه د برازیل لپاره ډېره مهمه وه. خلک خوشحاله وو او امید یې و چې برازیل به دا لوبه ګټي. ډیکو د هغه پلار به د راډیو نه دا لوبه اورېدله. دوی به د خپلو ملګرو سره ناست وو او د برازیل لپاره به یې چغې وهلې. دا لوبه د برازیل لپاره لوی امتحان و. د برازیل خلکو به فکر کاوه چې دوی به یې وګټي، خو برازیل لوبه وبایله. دا ماته د برازیل لپاره ډېر لوی خفګان و او خلکو لارو کوڅو کې ژړل. ډیکو خپل پلار ولیدو چې ژړلي. هغه ډېر خفه شو. هغه خپل پلار ته وکتل او ویې ویل یوه ورځ به زه د برازیل لپاره ورلډ کپ ګټم. دا د ډیکو لوی خوب شو. ډیکو پوهه شو چې زه به سخت کار وکړم چې خپل خوب پوره کړم. ډیکو هره ورځ به د خپل پلار سره په هسپتال کې د صفایي کار کوو. هغه به د خپلې مور سره هم په یو مالدار خلکو کور کې کار کوو. دا کور د یو مالدار سړي و او هلته یو هلک ژوند کوو، نوم یې جوزي و. جوزي په ډیکو باندې ملنډې وهلې ځکه ډیکو غریب و. هغه به ویل ته یو غریب هلک یې، ته به هیڅکله فوټبالر نه شې. ډیکو به خفه شو، خو هغه به خاموشه پاتې شو. یوه ورځ ډیکو واورېدل چې یو لوی فوټبالر په ښار کې د نورو لوبغاړو په لټه کې دی. دا یوه لویه موقع وه. که ډیکو ښه لوبه وکړه هغه به د فوټبال کلب ته لاړ شي. ډیکو غوښتل چې په دې لوبه کې انټري واخلي، خو د ډیکو د هغې ملګرو بوټان هم نه وو او بغیر له بوټانو دوی لوبه نشو کولی. ډیکو د هغه ملګرو مشوره وکړه چې د بوټانو لپاره پیسې پیدا وکړي. دوی دوکان نه سامان کڅوړې غلا کړې او ویل دا به هر څه کړو. خو جوزي دوی ولیدل. هغه دوی سره جګړه وکړه او کڅوړې ترې واخیستې. ډیکو د هغه ملګري خفه شو ځکه دوی پیسې نشو پیدا کولی. خو د ډیکو یو ملګري د زړو بوټانو یو بوجي ومونده. دا بوټان زاړه او خراب وو، خو دوی خوشحاله شول او مشوره یې وکړه چې دوی به په بوټانو کې لوبه وکړي. لومړی لویه لوبه. ډیکو د هغه ملګري د جوزي د ټیم په وړاندې ودرېده. جوزي یو قوي ټیم درلوده او دوی سره بوټان او نوي بالونه وو. لوبه شروع شوه او جوزي ټیم ډېر قوي وو او د جوزي ټیم شپږ ګوله وکړل او د دوی نه مخکې شول. ډیکو د هغه ملګري خفه شول. دوی فکر کاوه چې دوی به لوبه وبایلي، خو ډیکو خپل پلار د خلکو په منځ کې ولیده. ډونډینو خپل زوی ته وکتل او ویې ویل ته کولی شې ډیکو، د زړه نه لوبه وکړه. هغه خپل زاړه بوټان لرې کړل او په ننګو پښو یې لوبه وکړه. هغه داسې لوبه کوله لکه یو شیر. هغه دومره تیز و چې د جوزي ټیم نشو کولی چې هغه ونیسي. ډیکو یو ګول وکړه، خو 10 منټه بعد د ډیکو د ګول 15 وو او د هغې شپږ. خلکو ډیکو لپاره چغې وهلې پیلي پیلي. دا نوم جوزي په ډیکو باندې ایښی و ځکه هغه یو وخت د یو لوبغاړي نوم غلط ویلی و. وخت ختم شو او دوی لوبه ونه ګټله. بیا هم والډیمار د دوی لوبه ولیده. هغه د ډیکو پلار ته خپل کارډ ورکړ او ویل دا زوی ډیکو ډېر تکړه دی. هغه ډېر ښه د فوټبال گیم وکړ. ډونډینو خوشحاله شو، خو ډیکو مور سیلیشت نه غوښتل چې ډیکو فوټبالر شي. هغه وېرېدلې وه او ویلې ډیکو به کار وکړي. ډیکو خفه شو. هغه غوښتل فوټبال وکړي، خو د هغه مور منع وکړه. هغه د خپل پلار سره په هسپتال کې د صفایي کار کوو او زړه یې خوشحاله نه و. ډونډینو ولیدل چې د هغه زوی خفه دی. هغه غوښتل چې ډیکو خوب پوره شي. یوه ورځ هغه د ډیکو د کوڅې په سر د امونو سره د فوټبال لوبه شروع کړه. هغه غوښتل چې ډیکو خپل مهارتونه وساتي. سیلیشت دوی ولیدل. هغه لومړی غوسه شوه، خو بیا یې د ډیکو خوشحالي ولیده. هغه پوهه شوه چې فوټبال د ډیکو زړه دی. سیلیشت زړه نرم کړ او ویلمار ته یې ټلیفون وکړ. ویلمار خوشحاله شو او ډیکو یې د سانتوس فوټبال کلب ته واخیسته. ډیکو اوس 15 کلن و. په سانتوس کلب کې ډیکو د ځوانانو ټیم سره یوځای شو او هلته د لوبې ټیم بدل و. مشرانو غوښتل چې کلاړیان د یورپي کلاړیانو په شان لوبه وکړي. دوی نه غوښتل چې د برازیل هینګا ټیم سره لوبه وکړي. هینګا یو ځانګړی ټیم و. په دې ټیم کې کلاړیانو د خپلو پښو سره او بدن سره داسې لوبه کوله لکه نڅا. دا ټیم د افریقې کلتور نه راغلی و او برازیل سره یې مینه کوله. خو د 1950 ماتې نه بعد خلکو فکر وکړ چې هینګا ټیم خراب دی. دوی غوښتل چې یورپي ټیم استعمال کړي. ډیکو ته دا نوی ټیم سخت و. هغه نشو کولی چې لوبه وکړي. مشرانو به ورته ویل ډیکو ته ګول نشي کولی. ډیکو خفه شو. هغه به هره ورځ ټریننګ کوو او هغه به د سهار نه تر ماښامه پورې بال سره لوبې کولې. هغه غوښتل چې خپل خوب پوره کړي. 1958 کال کې برازیل د ورلډ کپ لپاره تیاری کوله. دا لوبه په سویډن ملک کې وه. د برازیل کوچ غوښتل چې یورپي ټیم سره لوبه وکړي. ډیکو چې اوس 19 کلن و د برازیل ټیم ته واخیستل شو، خو هغه یو ښه کلاړي و. د ټیم نور کلاړیانو نه تکړه و. په ډیکو ته موقع نه وه. په ټیم کې جوزي هم و. جوزي هغه مالدار هلک و چې پخوا یې په ډیکو باندې ملنډې وهلې. جوزي اوس یو تکړه لوبغاړی و. هغه به په ډیکو باندې ملنډې وهلې. ویل به یې ته به هیڅکله یو لوی کلاړي نه شې. ډیکو خفه شو، خو هغه خاموشه پاتې شو. په ورلډ کپ کې برازیل ښه لوبه کوله. دوی لومړۍ لوبه وګټله، خو بیا یې پریشانۍ پیدا شوې. ځینې کلاړیان زخمي شول او ټیم یې کمزوری شو. کوچ ویل ډیکو ته موقع ورکړئ، خو ډیکو پښه زخمي شوې وه. هغه نشو کولی چې لوبه وکړي. ټیم نور هم کمزوری شو. یوه ورځ جوزي ډیکو سره خبرې کولې. هغه ویل ډیکو ما خپله لوبه پرېښوده چې ته لوبه وکړې. ته به د کینګا ټیم سره لوبه وکړې. موږ به په خپل ټیم ویاړو. دا د جوزي لخوا
یو لوی خبره وه. هغه په خوا د ډیکو ملګری نه و خو اوس یې هغه ملاتړ کوي. ډیکو د دې خبرې نه ډېر خوشاله شو. په یو مهمه لوبه کې چې فرانس پرې وړاندې و ډیکو د کینګا ټیم سره لوبه وکړه. هغه د خپل پښو سره داسې لوبه کوله لکه نڅا. هغه دومره تیز او هوښیار و چې د فرانس ټیم نه شو کولی هغه ونیسي. ډیکو 3 ګولونه وکړل او برازیل لوبه وګټله. خلک حیرانه شول. دې فکر کول چې 18 کلن خلک به دومره ښایسته لوبه وکړي. ورلډ کپ کې اخري لوبه کې برازیل د سویډن ټیم سره لوبه وه. سویډن یو قوي ټیم و. دوی په خپل هیواد کې لوبېدل او خلکو فکر کاوه چې دوی به وګټي. برازیل ته دا لوبه سخته وه خو ډیکو د هغه ټیم د کینګا ټیم سره لوبه وکړه. دوی داسې لوبه کوله لکه نڅا. ډیکو 2 ګولونه وکړل او برازیل لوبه وګټله. د برازیل لومړی ورلډ کپ و. ټول ملک خوشاله شو. خلکو په لار او کوڅو کې نڅا کوله او ډیکو نوم یې اخیستو چې اوس پیلي نومیده.